دغه لوی او واړه نیمروزي ماشومان د اوبو د پیرلو لپاره په تمه دي. په نیمروز کې اوس مهال د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ستونزمن دی. اوسیدونکي وایي د څښاک اوبو د 20 لیترو بیه له 5 افغانیو نه 15 ته لوړه شوې ده او ځینې وختونه ورته آن لاسرسی ناممکن دی. یو څاک اوبه په ګرده دغه کې نه پیدا کېږي. شرکتو والا مسلمانانو هلته څانو ته ورته ولاړ چې وروره اوبه راته راوئ. هېڅوک نشته چې موږ ته اوبه راورسوي تر دې ځایګې پورې. مسلمانان ګرده ستړي دي. د یوې بشکې د اوبو د 10 افغانو طاقت نه لري. نو اوس یې په 15 په 20 افغانۍ چې د یوه بشکه اوبه رانیسي نو د دې مسلمان به حال د کومې خوا وي. که څه هم د کمال خان بند پر پرانیستلو داسې اټکل کېده چې ښایي په نیمروز کې د ژوند شرایط ښه سي، خو اوس مهال په دغه ولایت کې د کرنې او مالدارۍ وضعیت ناوړه دی او یو شمېر خلکو د ستونزو له امله د نیمروز په ځینو کلیو او ولسوالیو کې خپل کورونه پریښي دي. امروزه مردم نن ورځ ټولو خلکو خپلې کروندې له لاسه ورکړي، خپل مواشي له لاسه ورکړي، په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. په دې ولایت کې ځایي مسؤلین د خلکو د ستونزو د حل لپاره د هڅو خبره کوي. ما د 24 ساعت از 6 موږ په 24 ساعتونو کې د 6 نه تر 6.5 متره مکعب اوبه په نلونو کې خلکو ته رسوو، خو په دې دلیل چې هوا په نیمروز کې د سانتیګریډ تر 50 درجو رسیږي نو هوا ګرمه ده او د اوبو مصرف پورته تللی. د کمال خان بند شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په نیمروز کې پرانیستل شو. د دغه بند په پرانیستلو سره تمه کېده له 140 هکتاره ډیره ځمکه به خړوبه کړي او آن د هیواد په اقتصادي وضعیت به مثبت اغیزو لري. هغه هدف چې تر دې دمه نه دی ترلاسه شوی.